او په بیا د زما د خبرو کې شکی نو دې بوټ څه وستاویږو غنوسې هغه څه به مې ویل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی یاره دی ملا کې مې لږ فرق دی. لاګې لږ فرق دی؟ جی دا عجیبه دا د بعدې ورځې مې کړې د دنیا د مونه ګولو داسې کړمه چې دا خولې دي داسې ګولۍ نشته چې ما ونه خوړلې. او د بډې صدازې د یاره نور بلاک خخ کې کار کولی نه شو خو چې لږ ډېر کښېنم بیا راته بوره لا تکلیف بیا چې لږ داسې لاړ شم بیا یي خو 24 ګنټې خو لږې دي. او دا څه خرڅ دی؟ دا خو بینډۍ وې دا تورۍ دي کدوان دي خو بس دغه لږې لږې شاپرې پاتې دي بس ختم شي. ساګو بینډۍ څه ریټ کې دي؟ بینډۍ 150 کې. د شاپر کې څومره دي؟ دې کې به تقریبا 4.5 کیلو یو خو په ذمہوارۍ اړوم بیا راته نو بیا به وړې خو یا پکې چې انجن وه یا پکې غټه وه دې ځای کې زه ناست یم دغه خوا دې بوټ څه چې تاو شي دغلته م کور دی. خو دا زما ټول وروڼه خویندې دا سبا بېګا ځي راځي او رزق د بره نه دی. غریبي خو خدای کړې نو ملاوټ ولې کې کاکا غریب خو ځکه نه چې د مړې پټې دي ته وګوره څلور قسمه اوبه کې سبزي راختلې نو دا خو ټوله ما نن د 200 روپو راوړې. پټې نه خپل پټې دي نه مړه خپل کم دی د کډه مینې دا دی دې خوا پاکستان هوټل کې مې پینونه مو واده دي خورۍ نه مې دي د مشر پور بچي مې دي کډه مې هغوی کره پرته ده. لا میں نور ہم آزمائے خوار قسمتا لا میں نور بده بندو کې سره گزارو کچ بده بګو تیری چې دوانه نوالم نو بس ما خو ته ویل چې ته دا بینډۍ 15 کیلو بینډۍ ما دا غاړه چې روان کړې دي دام ما دا نیک ته خجی ټیک شو دا کار وکوا چې دوانه ګوتره لراکا بس 200 روپیا ولا درک وېسه بس مړ چې پس پښپېته وېسه راواله د سټ کې راکې دا واه صحیح شو بابا زه یو کار نه کوه دا 200 روپیا لګې دي زم چې دا کار وکوا هملام دې درد کنه زم چې نن 15 روپیا والے کور ته لاړ شو نو څنګه وای نه زه خو یو خوشحالي رااله خوشحالي مستار زاده دا ځواني مې در نظر شه که سجده درته جایز زما د سر ګل الله دې بخرابوي دې باندې بل څه نه سکارو شي بالکل بس هغه پورا الله دې او زما په ډېر کار کوي په دې بس کې اسه په دې بس دا کوم چې بس د کور ضرورت یې به وکم سماته ګوړه نو بس نور په پیسو کوم زویما تاسو بیمار یې کنه زم چې کور ته ځي چې ستا بجیب کې دونه پیسې برتی چې ته خوشاله او د وړو مور ته وې چې نن مخه مزدوري کړي په دغه چې کومه ماته ګوډي د کور په دغه باغو کې دا یو 5000 بجیب کې کېږي چې کور ته ورننو دي چړې د خوشالي الله دې مخ خرابوه دا خو ماته سبل بل سخت کاری او په بیا د زما د خبرو کې شکی نو دې بوټ څه وستاویږو چې دا ما راته کومې خبرې وکړې د دې کډه او دارسه او هغه نوسې هغه څه به مې ویل. زه تاسو ته خبره کوم دا پیسې نه دي دا تاسو ما نه پیژنې او زه تاسو نه پیژنم نو تاسو له چا درکړئ دا الله راکړي اوس ماته اجازه ته بالکل لاړم نه الله دې مخرب الله پامانی الله دې مخرب الله پامانی الله دې سم الله دې الله دې ګوري ګرځي सारे सेवा दी कुछ गाशना ना 100 वर्क 800 रुपया वर्क मत السلام علیکم څنګه رو حالات تاسو یو معلومات کوښ نه دل کې ډاکټر والا کسان کم دي نسی دیاړې والا څنګه دیاړې کو په خپل دیاړې والے راکینه بیا خبره پورا کینه بسم الله الرحمن الرحیم زما غوړ سره شنو د جمعې ورځ ما ته سړی نه ملاوي دوه کله بروډا غ طرف ته ځه کله دې طرف ته ځه دغه ته تلو ما خان کانټا دا وس یا کار لتلو ماربل د کار ملونه شو ها زما دا کار خو دې خو سخت کار کولی شي کنه مو خو وخت برخه جو صحیح دی او به جو سونه خاطر زر خاطر
وبخېجو ودي دویم چتا وبخېجو ته صحیح جوړ شي او هغه دیاړي څومره ده نن سبا 1200 ورکه یو 100 روپے دی نه نه سارټ سیوا دی کوزه گاشنا نه سو تاسو ورکه 800 روپے ورکو ما تاسو تاسو صحیح دی 800 ټیکو او کوړه به وړو وېس ولې به مې دا غړې به مې دا وړنو و نه مور سره وړې نشته وړه سره دیاړې ته مو ته دیاړې ملونه تا ټول ورځ کې کار اړونه کو نشته کنه کار مې نه ایمانداري کو کار مې کړی نه مې کار نه دی کړی دا په تا باندې لړې نه وخت شي تر اخر خدمه نو بیا وړې نه وخت یې او به ته مجبوری ده نو غریبي ده نو سبقو دا بچوله کو بسوي شو نه 500 روپیا خو به خپه خوشاله خېږي کنه نه خپي او بیا راته ورسنه چې 1000 مزاراتونه کې نه نه ولې الله دې خوشاله که جوش کار تاسو سره یو ملار شنو جواب ادا کوو خوشاله وي او چې یو کار وکړو چې دا تاسو په ځای د لږ زره در کم بیا بسنګي نو دا څنګه تاسو راکوي دا دلوم داسې در کوم دا چې څنګه مردنی ولې دي هم داسې دل در ما دیاره پس تاسو دیاری کوم دیاری کې کنه او دی روته کنه او ته غیرتی ځواني کنه او دی الله په غیرتی ذات ته کنه دا غساد غوند غیرتی خلک ډیر خوخي بیا زمون به ولې نه خوخ خختم دا باندې نه کوم له ضروري جب کې واچو نور وایا الله دې خوشاله کړه الله دې قدر وکړه الله دې عزت وکړه الله دې آخرت کې پیسې پکانا پدې بوسه کې بس مول سودا مودا به سم وړه به سم واده لیکلې دي او جی وړو مور دې مشتا او جی او دا به خپل مور لور کې دا مور لور کوم سودا وړي لکه دا بیبي ډیر خیال ساتي مور دا مور دا کنه بیا به دا کار کوه چې کوم ستا کور والا ازمام خور دا کنه نو د خوري سوم پکې کو د بیبي سو پکې به لګو د 10 روپیا خو سم مزدوري شو دا به جیب کې چې کوړه زیاده بلګې نه دا استاد جیب خرچلا د هغه بیبي او د هغه خور د 10 روپیا یو نور زما د خور شو کوم چې ستا کور والا دا یو د بیبي شو کوم چې ستا بیبي د زمونږ بیبي دا خو زیاتې تاسو چې پیسې راځي دا تاسو حق ته په مونږ باندې او الله پاک د باندې خپل رحم وکړي امين الله دې قدر وکړه الله دې عزت وکړه الله دې روغ صحت درکړه الله تعالی خپل قدرتونه موږ خدای پاک دا غریبي ختم کړي امين امين الله پاک د باندې خپل رحم وکړي اوس ماته اجازه ته ما دا زیاتې دي استاد دا